ګرانو ملګرو سلامونه او ښې چارې. تاسو به اورئ وینئ لولئ به یا به لیکئ خپله هم چې د پارلمان په وړاندې لاریون سوی، مظاهره سوې، یا د پلاني وزارت په وړاندې خلک راټول سوي دي او خپل حقونه غواړي. دا هم همغه د ژباړې اغیز دی چې په دری کې یا پارسی کې راځي چې در مقابل پارلمان یا در مقابل پلان وزارت. خو پښتو کې موږ دې لپاره معادل مخ ته لرو. ویلی سي چې د ولسي جرګې مخ ته خلک راټول سوي دي او له حکومت دا غوښتنه لري، یا مثلا د بهرنیو چارو وزارت مخ ته محصلان راغونډ سوي دي او د پلاني هیواد د ویزو اسانتیا غواړي. نو په وړاندې یا په مقابل کې دا سم نه ده. په ځای ولیکي چې مخ ته، یعنی وزارت د هغه مخې ته خلک راټولیږي. پښتو کې همدا بدیل دی. نور بم تاسو سره همداسې کیدای سي بیلګې او مثالونه وي، زما سره شریکولی سي. ښه وخت.